علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حدیث قدسی دی الصوم لي وانا اجزي به چې الله جل شانه فرمایي چې دا روزه زما د فار ده او د دې بدله به زه بخپله ورکوم. ځکه محترمو په دنیا کې هر یو کس چې کوم د خپل وس مطابق څیز ورکوي. که چېرته یو فقیر محترمو یو عام کس ته ورشي او سوال ته وکړي چې ما ته د الله جل شانه د رضا لپاره 100 روپۍ راکړه، نو هغه به د خپل وس مطابق چې کوم د 10 یا 20 روپۍ ورکوي. او که چېرته دغه فقیر دا د کلي یو خان له لاړ شي، دا یو MLA او یو MP له لاړ شي او د هغه نه سوال وکړي، نو هغه به د خپل وس مطابق 500 زر یا 2000 روپۍ ورکوي. دغه شان که چېرته دا فقیر دا بادشاهي وخت ته لاړ شي، وزیر اعظم ته لاړ شي او د هغه نه سوال وکړي، نو هغه به ورته د خپل وس مطابق 2 لک روپۍ ورکوي. نو دغه شان رمضان المبارک خدا الله جل شانه هغه فرمایي چې دا زما د فاره ده، د دې بدله به زه بخپله ورکوم. الصوم لي وانا اجزي به، روژه زما د فاره ده، بدله به زه بخپله ورکوم. نو بیا خو الله جل شانه ډېر غني ذات دی، هغه به چې کوم دی کومه بدله انسان له ورکوي. نو عزتمند ورونو بیا موږ او تاسو د رمضان المبارک روژې چې کوم دی په اهتمام سره ونیسو، د دې چې کوم دی تراویح اهتمام وکړو او دا شان د روژې د آداب و لحاظ وساتو. په دې روژه کې چې کوم دی ځان د جنګ جګړو نه وساتو او دا شان د غلطو مجلسونو نه ځان وساتو. په دې کې چې کوم دی د قرآن مجید تلاوت وکړو، ځکه محترمو دا یوه میاشت ده او دا میاشت چې کوم دی دا د عباداتو د سیزن میاشت ده. انسان په قدم په قدم چې کوم دی هغه په نیک عمل باندې ثوابونه ملاویږي او لسچنده ثوابونه ورته ملاویږي محترمو په هر عمل باندې. نو بیا انسان له پکار دی چې په هر قدم کې چې کوم دی د الله جل شانه عبادت وکړي، د الله جل شانه اطاعت وکړي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د رمضان المبارک په برکات باندې مستفید وګرځي. وما علينا الا البلاغ.